السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو شاګردانو، خدای دې کړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې تېر درسونه مو صحیح کتلي وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. نن بیا هم غواړم د اکټیو انګلیش ون بوک انګلیسي کتاب تاسو ته تدریس کړم. ګرانو شاګردانو، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ او یا لا تر اوسه پورې مو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په هغه تڼۍ سره هم کلیک کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو چې اپلوډ کېږي لومړی تر تاسو در ورسېږي. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ته هم درسره لایک ورکړئ. نو ګرانو شاګردانو، که تاسو غواړئ چې زموږ د چینل ټولې ویډیوګانې او داسې ښکلې علمي ویډیوګانې تر نورو ملګرو پورې ورسوئ، نو زموږ د چینل لینک په ډسکریپشن کې شته، هغه ټول سره کاپي کړئ او نورو ملګرو ته یې شیر کړئ تر څو نور ملګري هم وکولی شي داسې علمي ویډیوګانو څخه دوی هم ګټه واخلي. نو ګران شاګردانو، راځئ نور وخت نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. 12 لوست د ګرانو شاګردانو. که تاسو سره ګرانو شاګردانو کتابونه نه وي یا لا تر اوسه پورې کتابونو ته لاسرسی نه لرئ، نو د کتاب صفحه د هغه د آیټم 6 شپږمه برخه ده. که ګرانو شاګردانو آیټم شپږمه برخه شروع شوه، ګرانو شاګردانو په چیش کې خبرې کېږي په مایک. ګرانو شاګردانو، زمای معنا څه شی ده؟ زمای معنا ده زما. ځان ته اشاره کولې ګرانو شاګردانو. زما کومې خبرې کېږي ټولې په زما کې کېږي، یعنې ځان په اړه څه ویل کېږي دا د ګرانو شاګردانو چې په اړه کېږي. تاسو یې ووایئ چې د بل چا په کېدو تاسو به چې ویل کېدو یو وای او یو تاسو هی هغه شی هغې دا مو وویل. نن ګرانو شاګردانو دا ډېر مهم درس ده. نن ځان معرفي کول شروع کېږي، دا له مای څخه شروع کېږي. نو راځو ګرانو شاګردانو، نن دغه مثالونه ستاسو ته په کتاب کې رااخیستي دي، دغه تاسو ته ښیم. اول مثال یې ګرانو شاګردانو تاسو ته رااخیستی ده. مای ګران شاګردان، دا اول هلک وایي مای نیم ګران شاګردان څه وایي؟ نوم ته وایي. ګران شاګردانو، د انګلیسي اصل اساس خو هغسې دي، دا د دغو درسو څخه شروع شوي دي. ځان معرفي کول، بیا نورو معرفي کول، بیا محاورې، دغسې مخې ته نور په انګلیسي کې تګ ده. خو ګران شاګردانو، د انګلیسي زده کړې لپاره دغه اصطلاحات ډېر مهم دي چې باید څرنګه سړی یاد کړي. دغه دې نه یې زده نو ته خپل حتی ځان هم نسې معرفي کولی. نو دا ابتدایي شیان ګران شاګردان دا ډېر مهم دي. مای نیم از عمر. دلته ګران شاګردان تاسو خپل نوم چې هر شی مو نوم وي هغه ګران شاګردان تاسو استعمالولی شئ. مای نیم از عمر، زما نوم عمر دی. دغلته دا هلک وایي. ګران شاګردان، دا مای نارینه هم ځان ته استعمالولی شي، داسې نه ده لکه هی شي هی دې نارینه لپاره استعمالوي، شي دې ښځینه لپاره استعمالېږي. نه ګران شاګردان، دا دواړو لپاره استعمالېږي. ما جینکۍ هم ویلی شي، ښځینه هم ویلی شي، زما او نارینه هم ویلی شي. بیا ګران شاګردانو دویم هغه کې تاسو ته راځي چې جینکۍ وایي چې My name is Sarah خان. سارا خان. جینکۍ وایي زما نوم، هلک وایي my name is عمر، زما نوم عمر دی. جینکۍ وایي my name is سارا خان، زما نوم چې ده سارا خان ده. اوس ګران شاګردانو، هلک د خپل ځان په اړه غږیږي. هلک وایي this is
this is my shirt. هلک وایي دغه ده زما this ګران شاګردان نسي ویلی چې this my is shirt دغه زما ده کمیس. نه ګران شاګردان دا غلط راځي. this is له this سره به همیشه ګران شاګردان تاسو چې استعمالوئ is به استعمالوئ. this is دغه ده this معنا ګران شاګردان چیرې ده. this is my shirt دغه ده shirt ګران شاګردان چې ته وایي shirt shirt کمیس ته وایي زما کمیس. دغه ده زما کمیس. جنکۍ بیا وایي this is my dress. ګران شاګردانو دواړه شیټ هم کمیس ته وایي خو دا نارینه کمیس ته او ډریس دا هم کمیس ته وایي کالو ته وایي خو دا د ښځینه کمیس ته وایي ښځینه کالو ته وایي. ښه ګران شاګردانو اوس راځو د بدن غړي چې دا ډېر مهم دي په انګلیسي کې چې هغه باید تاسو دغه تلفظ او نوم او سپیل باید هم زده کړئ. ښه ګران شاګردانو راځئ دا شروع کوو. پیل اول سترګې څخه کوو. نو د هلک وایي my ای ګران شاګردان چې ته وایي سترګه. دا ګران شاګردانو تاسو ډېر صحیح زده کوئ سپیل به هم زده کوئ. ایس ته وایي ګران شاګردانو سترګې ته وایي. ښه my ear زما غوږ ear ear غوږ. my nose ګران شاګردان چې ته وایي nose پزه. my lip ګران شاګردان چې ته وایي شونډې my lip زما شونډې. my lip زما شونډې. my ټوټ ټیټ ګران شاګردان چې ته وایي غاښ ته وایي ټوټ. my ټوټ زما غاښ. ټوټ غاښ TOOTH ټوټ غاښ. سپیل یې څرنګه کېږي ټوټ غاښ. my tongue ګران شاګردان چې ته وایي ژبې ته وایي tongue چې ته وایي ژبه. ژبې ته ګران شاګردان چې tongue سپیل څرنګه tongue اول او اوږدې ګران شاګردان دوم واول دا نه ویل کېږي tongue چې ته وایي ګران شاګردانو ژبې ته وایي. اوس دا لاندې پسې راسئ this is my ګران شاګردانو مخکې هم ماته ویل چې د انګلیسي چې اول جمله شروع کوئ او کلمه شروع کوئ هغه تاسو څرنګه په غټ توري به شروع کوئ. دا د انګلیسي د قوانینو له مخې دا په غټ توري څرنګه کوئ تاسو شروع کوئ. لمونځ کې بیا وړوکي توري کوئ. مثال اول که تاسو وایئ my ای زما سترګې دا په غټ توري به my ای په غټ توري به تاسو لیکئ. خو داسې جمله کې بیا راځي بیا په وړوکي توري به تاسو لیکئ. this is my face ګران شاګردان چې ته وایي FACE
فیس ګران شاګردانو مخ ته وایي مخ. This is my face دغه دا زما مخ. my arm ګران شاګردان چې ته وایي مټ ته وایي مټ ته چې وایي مټ arm. my arm زما مټ. my tomb ګران شاګردان چې ګران شاګردان چې بټ ګوتې ته وایي بټې ګوتې دغه د لاس د اخرې یوه ځانته ګوته دغې ته ګران شاګردان چې وایي ټامب وایي بټه ګوته ګوتې ته نه وایي ګران شاګردانو بټې ګوتې ته دا نور ګوتې ته نه وایي زما دغې ګوتې ته چې وایي ټامب وایي. دغسې لاندې my finger بیا ګران شاګردان چې ته وایي ګوتې ته وایي my finger ګران شاګردانو ګوته تکرار ګوته یي هغه ته بیا چې وایي فینګر وایي او لاس ته بیا ګران شاګردانو ټولو ګوتو ته هغه بیا ټولو کې شاملېږي هغه ته بیا چې وایي هینډ وایي my hand. my hand ګران شاګردان چې ته وایي لاس ته وایي. ښه ګرانو شاګردانو دغسې دې خوا ته پسې راسئ my لیګ ګرانو شاګردانو چې ته وایي لینګی ته ګران شاګردان چې وایي لینګی هغه برخه چې د پښې او زنګون تر منځ پرته هغه ته ګران شاګردان چې وایي لینګی my leg زما لینګی. دغسې my knee KNEE نی ګران شاګردان چې ته وایي دا هغه ته وایي زنګون ته وایي لیګ چې ته لینګي ته ویل کېدو او نی زنګون ته چې وایي زنګون. زنګون ته ګران شاګردان چې وایي نی کېنول کېږي نی لکه نایف کې کېنول کېده نی ګران شاګردان زنګون ته وایي my foot ګران شاګردان تاسو به پوهېږئ چې فوټ چې ته وایي پښې ته وایي پښه my foot زما پښه. my shoe ګران شاګردان چې ته وایي بوټ ته وایي my shoe زما بوټ. ګران شاګردانو دغه و ستاسو د نن ورځې درس. که کومه پوښتنه لرئ د درس په هکله نو موږ ته یې په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله موږ به وکولی شو تاسو ته دغه ځواب درکړو. نو تر بل درسه مو ګران شاګردانو الله مل شه.